هیڅ روزګار نشم کولای که چرته د کور نه وزما نو په زړه مې سخته راځي، جړه راله راځي، یریږم د انسانانو نه یره راځي. صرف او صرف خپل نږدې رشته دار چې را سره وي بیا مې سات تیر وي، صرف او صرف خپله کرایي به وکړي را به شي زما خواله انشاءالله. او که بیا دې هر څومره شکرانه زړه غوښتله. بسم الله الرحمن الرحیم. بار بار دا ویډیوګانې جوړوم وای چې د کور نه نشم وته، د کور نه چې بهر وزم داسې دي لکه مرګ دی راته، بالکل د کلي نه نشم وته او هیڅ روزګار نشم کولی که چرته د کور نه وزمه نو په زړه مې سخته راځي، جړه راله راځي، یریږم د انسانانو نه یره راځي. صرف او صرف خپل نږدې رشته دار چې را سره وي بیا مې سات تیر وي. که هغې راسه د سفر په دوران کې یا په کور کې یو ځای نه وي بالکل زړه مې چوي، په زړه باندې مې سخته راځي، ګبراهټ را باندې راځي. نو عزتمندو د دې سیز دپاره ما بار بار ویډیوګانې جوړې کړلې. ما وویل چې زما خواته راشه انشاءالله دم درته کوم د الله تعالی په کلام باندې. امید دی چې خدای پاک دله صحت درکړي انشاءالله. ګورئ دا ظاهري خبره ده چې انسان بعضې وخت کې د یو حادثې ښکار شوي، د هغه حادثې د وجې نه دته دا مسله پیښیږي. بعضې وخت کې د جناتو د یرې د وجې انسان ته داسې مسله بالکل پیښه شي، دی په قبرستان باندې لاړ شي یا په یو شړ ځای باندې لاړ شي یا دغسې د شپې چرته روزګاري وي، کاري وي، د شپې چرته سفر وکړي. په داسې اوقاتو کې اکثر دا مسلې پیښیږي انسان ته. نو د داسې څیزونو دپاره علاج الله رب العزت قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس را لېږلی. قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس را ټینګ کړه انشاءالله. تر سحده پورې ګزاره به ستا وشي انشاءالله. بیا د هغې نه وروستو به درته زه بیا دمم وکړم انشاءالله. امید دی چې زما خواته د راتللو موقع درته میلاو شو او جوړ شوې راتللو ته زه به درته دم وکړم انشاءالله. الله تعالی به دې دا راتلل دلته د خیر سبب وګرځوي انشاءالله. بېخیري به نه وي، خدای پاک به صحت درکړي. صرف او صرف خپله کرایي به وکړي را به شي زما خواله انشاءالله. او که بیا دې هر څومره شکرانه زړه غوښتله، که سل 200 300 500 او زر او نور پسې بس چې څومره دې زړه وغوښتله او که 1 روپۍ دې وس نه کېدله بس جانې دو فی سبیل الله. خو انشاءالله ځان را ورسوه. صحت ډېر ضروري څیز دی. د انسان صحت چې برابر وي هر څه برابر وي. چې کله صحت ګډ وډ وي که نه هېڅ شی خوند نه ورکوي. حتی تر دې په دنیا کې د ټولو نه لذیذ ترینه څیز به هم په ده باندې بد لګي چې کله صحت ټیک نه وي، برابر نه وي. نو اول خپل صحت دی بیا وروسته نور کارونه دي. راشه زما خواته انشاءالله. امید دی خدای پاک به دې صحت نصیب کړي، د صحت په جامه باندې به ونازېږې. بس دعاګانو کې به مو یاد ساتي انشاءالله. زما والدینو ته به دعاګانې کې، ما ته انشاءالله زما استادانو ته خدای پاک به رحم وکړي.